عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی خدا د دې ارادې خرابې دي کنه څه عذاب په نازل دی داسې کتارونه دړای وړو ته ولاړي کتارونه دړای وړو ته ولاړي هر سړی چې ګوري په وګای دړای وړو پندو کې یې یو روان کړي دا د خدای قهر دی دا د خدای عذاب دی الله دې په خیریت سره لري نو عزیزانو عرض داو پاکستان قوم کی کا عقل میں د دې قوم وګوره هر فیصله غلط ہر انتخاب غلط ہے ہر تجویز غلط ہے بس ملک دے نن اخبار کی په دروغ چا د ځانه بیان ورکړی دی د دیوبند مفتی اعظم سے بیلی دی چې خزه چې دا د ملک وزیر بادشاہ او مشره وزیر جوړې دی فتوی چې مولا ورکوي فتوی سراج احمد دین پوری فتوا ولی ورکوي هغه د یو مستقل دنیا پیر دی خلق لاسونه سپي دا د بت پرست زامن دا د مشرک زامن چې دي تو ورته وایا چې خدای پاک بیګا چې د اسمان نه ګلونه راورول وای بخا او کارته چې پلانی ملنګ چې ده بیګا د اسمان نه ګلو سبحان الله سبحان دا هغه د مشرک او د پلیت زامن کوي خدای دا کار کړی دی پړې نه لګي او کوي پیر صاحب دا کارو کا پیر ټوله شپه د غلو ډک تیزونه چي ټوله شپه پوسکایا چي دی ورته دا پیر صاحب زما د شپې اندام پروت نو اندام اوس قران کا په دیو خورم اندام سړی چې داسې پروتي یو لاسي دی خوای یو دی خوای یو خپای دی خوای دی ملای پزمکه نو اندام خو پروتي کا دا بے ضمیر قوت قرآن درتا هم چې زما پیر بیگا اندام پرو تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې چرته دا قومی یا دا خلقی سراج احمد دین پوری قرآن او حدیث نو دا ثابت ده چې خزه سربرای مملکت جوړې دیش قرآن او حدیث نه ثابت ده په خبر ګوراند شي قرآن کې کم ځای کې قرآن کی کم زیدی دا منصب خرچ علی دی من قرآن نہ دے لے یو کار دے شرع دے نو ار سڑے خپل نمبر جو هغه بیانونه به ورکی چې زمام نمبر جوړ شي ګورکه څه راک او بس غلی کې نه د خدای د قهر انتظار کوي چې کله به در باندې نازلېږي کم خدای چې په چین کې او کم خدای چې په روس کې او کم خدای چې په امریکا کې او کم خدای چې په برتانیا کې زرګونه او لکونه خلق په زلزلو په جازونو غرزیدو تبا کولې شي خدای په پاکستان کې هم دا کار کولې خدای د قهر انتظار کوي چې کله برازي در باندې او کله بمرانی سي او رانی ولي لای ان شاء الله خلاصيږي بنا او نه به تختې دې شي وغلي کې نه پاره کومولا دې ځان له قهر اخته دې کپیر دې ځان له قهر اخته دې په دې خدای خاطر وکي د رسول خاطر وکي لک سړی توپ خو زده کوي خیر داد ملک دے اخبار دے سبا کما پورې دا لکای چاره وتړلم اخبار کې به ور زديوان ټوټونه بیا کړ خبر بم نه خیر دې ملک سے گرفت پکار دا دے چې کوم بیان اخبار کې راځي چې داغه بیان ورکون کی دسخط ور سره خرست
ستا انفارمیشن محکمه څه دپاره سینسر خو کوي چې د حکومت خلاف کوم شی پکې راځي نو هغه سینسر کیږي او دې لپاره سینسر نشته چې هلکه دا بیان چا ورکړی دی د دې ذمہوار سړی څوک دی نو عرض مې دا و عزیزانو چې اوس مونږ د کومې زمانې خبرې کوو لګیا یو 1600 کاله رستو تلي اور رپٹ کے لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے قرآن یو عظیم کلام قرآن غوندې قانون په یو ملک کې پروت وي او داغه ملک فیصله بیا د انګريز په قانون باندې کیږي هغه ملک د لعنت قابل دی کنه دا راتلون کی جمعه هو پروژه کې راضی کنه په دې به قضا عمری کی نو مليانو صاحب یو هن جوړ کړي هن دی دون دون دی هن دی دون دون دی قضا عمری دو اسلام دی پلان دی مولا بدا سزان باندې hebat راولي ته به چې جوړ ز کافر شوم ته چل را باندې دا hebat به بزان راولي چې دا ما جوړه کافر شوم کسب بلا شو قارونو په خدای قسم پیغمبر ویلي صحابه وتا ما تاسو ته ټکه کړی چې خبره ټوله د زړه ده کده بل دي ده د زړه ده صحابه ته ویلي چې یو داسې سړی درته وخم چې نه مونږ کړی نه روزنی ولي نه حج کړی نه زکات ور کړی ټول عمر د خدای او د رسول دشمن پاتې شوی او جنت ته لاړ شي صحابه وی چې یا رسول الله دا سړی به څنګه ایلا تم څنګه سړی ولخا په یو جنگ کې ولاړ دي جنگ شروع دی یو کافر د کافرو د صف نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې لاس ورکړو بیعت وکړو او لا اله الا الله محمد رسول الله ویله او تور واغسته او د دې د طرفه په جنگ شو کافرو سره 15 منټو کې مړ شو چې مړ شو جنگ چې ختم شو پیغمبر په لاش باندې ولاړ صحابه ته یې ادا سره دي په 15 منټو کې جنت ته لاړو کنه د ټول عمر کفریات ورته معاف شو او په 15 منټو کې د پلار پیغمبر په لاس باندې لاس ورکول او د دې مخه کېدل 15 منټو منظم ټول عمر نو معاملت چا ده د زړه ده نو یو خود دې مليانو په دې شور باندې ګوره تیرو زېما دی بدا سے شور جوړ کی چاله ګوره دا سره کاسو شور ډیر جوړي قضا عمری ده سه که قضا عمری کوم ده پلانی بابا کړي ده پلانی بابا کړي ده پلانی بابا کړي دا اسلام مونږ ته د باباګانو نه راغلی دی اسلام بنیاد ته پوه شوې اصلي دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تکمیل کړی دی د دین په 23 کاله کې ټیک شو بیا دا د یاد دي چې د خلفاء الراشدین او خلافت څو کالو ابو بکر نواله تر حضرت علی پورې څو کالو ماما نو تاسو څه ضرور دي چې ګيري لږ سور رنگ ور کړو دا خو دې نه راځي دا تاسو ګورئ زمره زړه ډیر دی چې پاسته کې به 2000 دی ګیره سره کوي او دا ورته پته په دې عمر کې نشته چې د ابوبکر نه تر حضرت علی پورې د خلفای راشدین حکومت څو کاله چشته څومره 10 کاله ما به پوهوي نو وایم زم نه اوس 10 کاله یا 15 کاله یا 40 کاله
خود خلفاء راشدین په دور حکومت کې د ابوبکر نواله تر حضرت علی پورې په دې زمانہ کې چې کوم تکمیل د دین شوه دی هغه کمپلیټ دین دی. بس 23 کاله زمانہ د پیغمبر او ورپسې 40 کاله زمانہ د خلفاء راشدینو دې کې چې کوم دین مکمل شوه دی دا دین دې کې بسته وګوره چې دې زمانہ کې قضا عمری شوه ده د امام ابو حنیفه په زمانہ کې شوه ده د حضرت عمر د امام شافعی په زمانہ کې شوه ده د امام مالک په زمانہ کې شوه ده د امام حنبل په زمانہ کې شوه ده د امام بخاری د امام مسلم امام ترمذی امام ابو داود د دوی په زمانہ کې شوه ده کدی زمانو کې شوی بسارو چې شو نو په خبره پوي او چل درته ما وخو چې کچاوي چې را پاس بسم لا ورته په مولا صاحب دړه زور مې نشته فرض رانه نه کیږي نو په ټولو مرکز عمریان سره او دغه ټکی ته لږ سوچ وکړي چې 15 منځونه دی را ګرځي هر منځله بانګ وي بیا غموس قضا وکي بل بانګ وي بل بانګ وي بل بانګ وي نو د یو ورځې منځونه 15 قضا راوګرځي نو دا وي چې موږ د ټول عمر قضا عمري راوګرځول نو په ایمان وایي چې د 15 منځونو باندې به د ټول عمر قضا عمري ورته خدای معاف کړي دا خدای ستاسو کوره دی دا عقل دی یا دا سوچ دی نو دی وجنا زما عزیزانو اری خبره ته لغوندي سوچ پکار لغوندي فکر پکار